سلامونه، جوړ په خیر. نن د افغانستان لپاره په هیلهمندیو بحث کوو او د افغانستان لپاره په ښې راتلونکي بحث کوو. موضوع مو واخان دی، هغه لاره چې افغانستان له چین سره په ډیره نږدې توګه نښلوي او چین منځنۍ اسیا او اروپا عربي هیوادونه او ان افریقا پورې نښلولی شي. نن بحث مو په همدې دی او ښه دا ده چې د دغې لارې پرانستو ژر خبر ورکړل شوی دی. واخان د افغانستان د بدخشان ولایت ولسوالۍ او غرنۍ سیمه ده چې د منځنۍ اسیا په زړه او د افغانستان په شمال ختیځه برخه کې د شمال لخوا د پامیر، د سویل لخوا د قراقرم او د لویدیځ لخوا د هندوکش غرونو په منځ کې واقع ده. دا سیمه د واخان دهلیز یا درې په نوم د افغانستان د خاورې یوه نرۍ تړانګه ده چې له لویدیځه تر ختیځه غځېدلې او د سویلي اسیا او مرکزي اسیا ترمنځ د پل حیثیت یې غوره کړی دی. د اسلامي امارت چارواکو تازه ویلي له 5 میاشتو راهیسې د بدخشان د واخان ولسوالۍ له کوچني پامیره د چین تر سرحده د سړک جوړونې چارې په چټکۍ سره روانې دي او د ډیر ژر بشپړېدو خبر هم ورکوي. وایي چې د دې لارې جوړېدل د افغانستان خلکو لپاره له اقتصادي پلوه حیاتي دی او خلکو ته به د کار زمینه هم برابر شي. منځنۍ اسیا، اروپا، ځینې عربي هیوادونو او ان افریقا ته د واخان له لارې د چین ترانزیت له امله د دغې لارې ارزښت ډیر معلومیږي، ځکه د څېړنو له مخې چې په 2022 کال کې تر 600 میلیارډ ډالرو سوداګري چین لرلې ده او که چیرته په کال کې 400 میلیارډ ډالر د واخان له لارې چین خپله سوداګري وکړي نو لږ تر لږه 6 میلیارډ ډالر افغانستان ته د عاید په توګه په لاس ورځي. دغه راز د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره بله دا ده چې د واخان لارې په پرانستو د ګلګت بلتستان له لارې هند سره نښلي او د ګرځندویانو برخه کې هم څو چندې ډیروالي هیلهمندي شته. واخان د ورېښمو پخوانی لار خو د نړۍ راتلونکي 4 لارې بلل کیږي. واخان چې د افغانستان او سیمې لپاره د جیوپولیټیک او ژو اکانومیک موقعیت درلودونکی دی چې ورځ تر بلې ارزښت لوړیږي. دا چې ورځ تر بلې د سمندري لارې پیچلې کیږي نو د وچو لارو ارزښت هم ورسره لوړیږي. واخان د افغانستان لپاره نښلونکې 4 لارې خو د چین لپاره د ژوند نوې هیله ده، ځکه چین اوس په دې لټه کې دی چې تر څو وچې لارې منځنۍ اسیا، اروپا او افریقا سره ځان ونښلوي چې واخان تر ټولو غوره لاره بلل کیږي. چین د افغانستان له لارې د ایران او د ایران له لارې د ترکیې څخه په تېرېدو اروپایي بازارونو سره نښلول کیږي. بلخوا بیا د ایران له لارې له عراق سره نښلي، همدارنګه د چابهار بندر له لارې عربي هیوادونو او د سویس کانال له لارې اروپا او افریقا ته ځان رسوي چې په دې توګه تر ټولو نږدې تمامیږي. بلې خواته بیا له ایران، ترکمنستان او عربي هیوادونو څخه انرژي او خام مواد چین را لېږدوي چې اوس مهال چین ورته بې حده زیاته اړتیا لري. د دې ترڅنګ چې د واخان لارې پرانستو سره به په مادي لحاظ باندې افغانستان ته ډېرې ګټې واوړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ترانزیت هم ورسره پراخیږي. واخان یوازې د تجارت لپاره نه بلکې د ګرځندویانو لپاره هم غوره موقعیت درلودونکی دی چې د نړۍ زیات شمیر سیلانیان راجلب کړي. نو دا لار د ښو عوایدو ترڅنګ ځوانانو ته بوختیاوې هم رامنځته کوي. افغانستان باید په واخان کې د ډاډه امنیت په موخه هلته 2 نظامي لیواوې ولري. دا لیواوې باید چیرکي، ځمکني، توپچي او هوایي ځواک ټولې ولري تر څو هر ډول حالاتو ته چمتو اوسي او په وخت یې د ځینو پیښو مخه هم ونیسي. او ترڅنګ باید پراخ سړکونو او د ژوند د اسانتیاو لپاره چټک ګامونه واخیستل شي. واخان به حد زیات ارزښتناک او اړین دی. باید له نورې څېړنې او ارزونې هم په دغه برخه کې وشي. واخان د نړۍ بام دی، د باغ رغونه او خوندي چت غواړي. واخان د افغانستان سر دی، دا د سرونو په بیه ساتنه غواړي. واخان د نړۍ نښلونکې 4 لارې دی، دا پاخه سړکونه، پخې لارې، تجارتي او اقتصادي مرکزونه غواړي. واخان د افغانستان اقتصادي زړه دی، دا زړه د خوندیتوب لپاره قوي پختۍ غواړي. واخان د افغانستان د ښېرازۍ کلي ده، دا کلي هوښیار، ځانګړي ساتونکي او ځانګړي کوډونه غواړي. واخان د سوکاله افغانستان هیلې او ارمانونه دي، دا ارمانونه او امانتونه پوره کول غواړي.